الرحمن الرحیم د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو، موږ تیرو درسونو کې البته د پریپوزیشن چې نسبتا ډېره اوږده لړۍ وه هغه موږ الحمدلله څه ناڅه پریپوزیشن مو په هغې کې تدریس کړه او پای ته ورسېده. هغه دا چې یو مهمه موضوع چې د درس د مرور په هکله هغه هم په پریپوزیشن باندې او هغه هم په پریپوزیشن اف ټایم باندې مختصرې خبرې وکړم. هغه دا چې prepositions of time موږ ویلي ملګرو چې دا د ټایم دپاره کارول کیږي، یعنی when question when ته ځواب ورکوي. مثلا when do you go to school? I go to school at 8 in the morning. at 8 in the morning. نو when سره کله چې پوښتنه وشي د هغې په مقابل کې هغه پریپوزیشن استفاده کیږي چې هغه ټایم ته جوابګو وي. نو په دې اساس باندې زه یو خبره تکراروم، هغه دا چې ځینې په سیمپل پاست یا پاست سیمپل ټینس او په فیوچر سیمپل ټینس کې موږ ځینې ټایم ایکسپریشنې وویلې چې ډېرې مهمې وي. سیمپل پاست ټینس کې مو yesterday, the day before yesterday, ago کلمه 2 days ago, 3 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago, 2 years ago. په سیمپل پاست ټینس کې همداسې last year, last month, last Friday, last Tuesday, last summer. دغسې اصطلاحانو په سیمپل پاست ټینس کې وویلې ټایم ایکسپریشن د سیمپل پاست ټینس دپاره. نو کله چې yesterday, the day before yesterday, 3 years ago, 6 months ago, 2 weeks ago یا last year, last month دغسې شی استفاده شوی وي، دا خپله ټایم ښیي. د دغسې ټایم ایکسپریشن سره د پریپوزیشن اف ټایم کارونه اشتباه دی. تاسې به د داسې مواردو سره یعنی د ټایم ایکسپریشن د سیمپل پاست سره پریپوزیشن اف ټایم نه کاروئ. مثلا I went to school yesterday. نو تاسې به نه وایئ چې I went to school on yesterday یا in yesterday یا at، داسې شیان نه. مثلا I was a teacher 2 years ago. نو تاسې به نه وایئ چې I was a teacher and 2 years ago یا in 2 years ago. نو تاسې به preposition of time د time expression of simple past tense نه کاروئ. یو دویم دا چې موږ time expression of simple future tense هم ډېر واضح وویلې چې په هغې کې tomorrow, the day after tomorrow، همداسې next week, next month, next year, next Friday، همداسې after 2 years, after 6 years, after 9 months. نو تاسې به د دغو time expressionو سره هم preposition of time نه کاروئ. مثلا I will go to Afghanistan next week. نو تاسې به نه وایئ چې I will go to Afghanistan on next week یا I will go to school tomorrow. نو تاسې به نه وایئ چې I will go to school on tomorrow. نو خدای دې وکړي ملګرو چې دا مو ذهن کې کېناستلی وي. نن ډېرې بلې مهمې موضوع ته ځو چې هغه ما موضوع ټاکلې هغه پریفکس دی. پریفکس باندې به ملګرو خبرې کوو. وبخښئ، خو زه یو مهمه خبره هغه دا چې موږ تاسو د کلماتو تشکیل نه د لفظ یا د جملې تشکیلاتو نه چې نحوي موارد و نن صرفي مواردو ته داخلیږو. ملګرو د عربي ګرامر کې ګرامر دا چې هغې ته صرف و نحو وایي. صرف د لغات نه بحث کوي، لغات کنجوګیشن، د لغات گردان، د لغات تشکیل، د لغات یو بل حالاتو ته تبدیلول، دا نه بحث کوي. نحو بیا د جملې نه د فاعل او مفعول به او تشکیل او ترکیب د دغه نه بحث کوي. نو موږ نن په صرفي قواعدو باندې غږیږو چې پښتو ادبیاتو کې انګلیسي کې مثلا موږ وایو چې مورفیم یا فونیم یا د مورفولوژي یا فونولوژي. نو په پښتو ادبیاتو کې صرفي قواعدو ته همدا فونولوژي او مورفولوژي ویل کېږي. دا ډېر یعنی بهترین مضامین دي، البته بهترین علوم دي. نو موږ په انګلیسي ګرامر کې مورفیم او فونیم وایو چې هغه یعنی مورفیم اصلا د شکل څخه بحث کوي، هغه د شکل نه بحث کوي، معناداره شکل نه. البته بیا فونیم چې دی هغه د فون اواز ته وایي. نو او ایم چې دی هغه یعنی معناداره. نو فونیم اصلا د معناداره اواز څخه بحث کوي. نو نن موږ چې زیات غږیږو په فونیم باندې غږیږو ځکه چې مورفیم نه دی. مورفیم یو کلمه وي، معناداره کلمه، معناداره شکل وي، ولی فونیم چې وي هغه یو معناداره اواز وي. نو نن موږ په فونیم باندې خبرې کوو چې هغه د فونولوژي برخې یو جز دی. البته فونولوژي یا فونیم په جزئیاتو بحث کوي او مورفیم نسبتا د کلماتو یا لغاتو څخه بحث کوي. نو اصلا فونیم
یو لفظي واحد دی. البته مرګرو دا پیچیده موضوعات دي چې موږ په پرونانسیشن دی انګلیسي کې به حتما انشاءالله وایو که چېرته ژوند و که چېرته دغسې مستقل داسې زمینه مساعده شوه چې موږ مستقلا باید د انګلیسي د پرونانسیشن یا د تلفظ تدریس وکړو نو هغې کې فونولوژي بیا ډېر مهم رول لري چې فونیټکس او یا فونیټیک سیمبولز دي هغه ډېر مهم دي چې هغې کې واویل ډېر مهم رول لري. همداسې مرګرو بخې د زکام ملایم دي نو زه مثلا که عربي له نظره مرګرو که زه یو فعل وایم یو مثلا زه علم وایم دا که علم مثلا علم نه جوړیږي عالم معلوم معلم تعلیم تعلم. وګورئ مرګرو دا څومره کلمات د یو کلمې نه تشکیلیږي. مثلا که زه وایم چې دخله همداسې لکه په ماضي کې لکه د څوارلس صیغې چې وباسي د دخله نه لکه دخله دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتما دخلتم دخلتې دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا دا څوارلس صیغې مرګلو دې نه وته دې کې بیا یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلون هانې څوارلس صیغې په همدې کې وځي. بیا په امر کې شپږ ادخل ادخلا ادخلو ادخلي ادخلا ادخلنا په دې کې مرګلو دا چې بیا کله فاعل ته بلېږي مدخل شي مدخل شي نو دا کله چې فاعل او مفعول لکه دغو حالتونو ته مرګلو هغې کېږي داخلېږي نو هغې نه ډېرې صیغې نوره وځي. دا بیا چې بیا جمع ته بدلېږي دا چې مذکر مؤنث کې ځینې کېږي مثلا عالم لکه عالم عالمان عالم لکه عالمان تثنیه دپاره نو دا لکه صرفي قواعد د عربي دي. همداسې په انګلیسي کې موږ دغسې قواعد لرو مرګرو په پښتو کې هم همداسې قواعد لرو. نو نن د انګلیسي د قواعدو هغه صرفي قواعدو ته داخلیږو چې په هغې اساس یو کلمې نه څو کلمات تشکیلوی شو. نو موږ به په یو جز د فونولوژي یا د فونیم باندې بحث کوو مرګلو. نن نو چې کوم موضوع ما ټاکلي هغه پریفکس یا مختاړی دی مرګلو. نن په مختاړي باندې بحث کوو چې مختاړی څه ته وایي. دا البته د ادبیاتو ډېر ژور مباحث دي مرګلو ځکه چې ما مخکې مو ویلې چې الحمدلله زه انګلیسي صرفه او نحوه کې ډېر معلومات لرم نو زه ډېر داسې صرفي قواعدو ته ځکه نه داخلیږم چې ممکن تاسو ورسره یا ناشنا وئ یا بلد نه وئ. همداسې مثلا مرګلو په پښتو ادبیات چې چا ویلي وي ما خبره نسبتا ښه درک کوی شي خو په انګلیسي کې موږ دغسې فونولوژي یا مورفولوژي هغه د صرفي قواعدو علوم دي چې صرفي قواعد د هغې په اساس باندې ډېر ښه زده کېږي. نو انګلیسي ګرامر کې موږ هم وبخښئ تلفظ کې موږ همدغه شیان لرو چې هغه مثلا مورفیم او فونیم. نو اوس داخلیږم مرګلو پریفکس یا مختاړي ته. زه به چون مباحث نسبتا اوږده دي او ممکن ویډیو هم اوږده شي او زه دغه خبرې که وروسته وي وروسته به یې وکړم مرګلو خو اوس به ډېر وخت دغه درس ته ورکړم. وبړوم تختې ته د کمره خدای دې وکړي چې په دې پوه شئ مرګلو ډېر مهم مباحث دي نن. هغه دا چې تاسو د یو کلمې نه په دې اساس باندې څو کلمې جوړوی شئ. یعنی تاسو د اوس هغه مرحلې ته رسېدلی الحمدلله چې تاسو د انګلیسي د یو کلمې نه څو کلمې جوړوی شئ. خو نن به البته موږ په پریفکس باندې خبرې کوو. بخیر مرګلو نه پوهېږم چې زه معلومېږم که نه زه به درته هغه لږه ټیټه کړم ځکه چې فکر کوم چې دا ډېره جګه دی او تویږي. مرګلو نن کوم تاریخ چې دی هغه د څلورمې یا اپریل د میاشتې 15 تاریخ د 2019 دا تاریخ دی مرګلو. مخکې د دې نه چې پریفکس ته داخل شم یو خبره یو ذهنیت باید درکړم. موږ انګلیسي ګرامر کې دا ګرامري موضوعات دي. انګلیسي ګرامر کې موږ افکس لرو. افکس ډېرو تعریفونه چې د افکس ما ولیدل متاسفانه ځینو یو حرف ورته ویلی و یا څو حروف یې ویلي وو ځینې ورته کلمه کارولې وه ځینې ورته څه خو مرګلو دا ټول خپل اشتباهات لري. زه چې د افکس دپاره کوم کلمات کاروم به دا کاروم چې افکس یو سیلیبل دی یا څو سیلیبله دي. زه افکس ته د کلمې لفظ نه کاروم ځکه دا افکس اصلا دا فونیم دی لکه دا اصلا کلمه نه دی مورفیم نه دی اصلا د کلمې تشکیل کلمې څخه لغات نه بحث نه کوي. دا اکثر لفظي وحیدونه دي نه لغوي.
نو په دې اساس باندې دې ته د کلمې یا د یو حرف یا د حروفو د داسې یو څه کلمه یا لغاتو استفاده کول دا اشتباه. نو زه وایم چې افکس یو سیلیبل دی یا څو سیلیبله دي، ځکه چې یو ځینې وخت یو سیلیبل کېږي ام ال ال ار، او ځینې وخت کې څو سیلیبله وي انټي. نو مثلا دا یعنی یو سیلیبل نه زیات شو. نو زه وایم چې افکس هغه یو سیلیبل یا څو سیلیبله دي چې د جملې وبخښئ د کلمې په اول کې راځي یا د کلمې په اخر کې راځي. افکس هغه یو سیلیبل یا څو سیلیبلو ته وایي چې د یو کلمې په اول کې راځي یا د کلمې په اخر کې راځي او د هغې معنا بدلوي. دا د دې تعریف شو ملګرو، زه تعریف ته نه غږم، تاسو ولیکئ. که انګلیسي کې وایم affix is a syllable or syllables which comes at the beginning or at the end of a word and changes its meaning. یعنی افکس هغه یو سیلیبل یا څو سیلیبل لري چې د کلمې په ابتدا کې راځي یا د کلمې په انتها کې راځي او د هغې معنا بدلوي. ملګرو معنا یې حتما بدلوي. نو زه وایم چې کله په ابتدا کې یو افکس په ابتدا کې راشي هغه ته پریفکس وایي. څه شی؟ پریفکس. او کله چې افکس یعنی یو سیلیبل یا څو سیلیبله د یو کلمې په آخر کې راشي هغه ته ملګرو سفکس وایي. سفکس. ښه، نو حتما ملګرو تاسو ذهن کې دغه پوښتنه پیدا کیږي او ذهن کې موږ دا هغه شته چې د افکس او پریفکس او سفکس خپله څه ته وایي، یعنی موږ څه ورته وایو. ملګرو افکس معنا تاړی، دا تاړی دی. نو تاسو ممکن د تاړي سره ناشنا وای چې دا تاړی څه شی شو. نو ملګرو تاړی هغه سیلیبل یا سیلیبلې دي چې د یو کلمې په اول کې راځي یا آخر کې. که د کلمې په اول کې راشي دغه مختاړی وایي، مختاړی. او که چېرته د کلمې په آخر کې راشي دغه وروستاړی وایي، ځکه وروسته راځي، وروستاړی. نو ملګرو هغه سیلیبل چې هغه د کلمې په اول کې راشي معنا یې بدله کړي هغه مختاړی دی، یا په دري کې ورته پیشوند وایي، پیشوند یعنی چې مخکې راځي. او که چېرته د کلمې په اخر کې راشي هغه وروستاړی دی. نو که بل طریق د افکس وکړو، افکس د څه شي نه خبرې کوي؟ افکس talks about prefix or suffix. نو پریفکس د افکس د پریفکس یا سفکس په باره کې خبرې کوي. ملګرو انشاءالله په دې کې هیڅ شی نشته. نو ما درته ویلي چې افکس تاړی او پریفکس مختاړی او سفکس وروستاړی. نو ما درته ویلي چې افکس هغه سیلیبل یا سیلیبلې دي چې د جملې په ابتدا کې راځي اخر کې معنا یې بدلوي د یو کلمې. که ابتدا کې راشي مختاړی دی، که انتها کې راشي وروستاړی دی. نو نن موږ پریفکس باندې خبرې کوو او بعدي درس کې به انشاءالله سفکس باندې خبرې کوو. نو نن درس مو مختص کړی دی یا مو اختصاص ورکړی دی پریفکس ته یا مختاړي ته، چې په فارسي کې ورته پیشوند وایي. ملګرو نن په مختاړي نه خبرې کوو. ښه، اوس به راشمه دا به پاک کړمه، وبخئ را به شمه پریفکس یا مختاړي ته. پریفکس. نو پریفکس د تعریف نه کوم ملګرو، پریفکس یا مختاړی. ما زه ویلم چې پریفکس یو افکس دی، ځکه چې افکس مو په دوه برخو وشي، یو پریفکس بل سفکس. نو پریفکس هغه افکس ته ویل کیږي چې دا د جملې په سر کې راشي، د جملې په سر کې راځي او وبخئ جملې نه د کلمې په سر کې راځي او د لغات یا کلمې معنا بدلوي. پس مختاړی یا prefix is an affix which is used at the beginning of a word and changes its meaning. یعنی prefix هغه affix ته ویل کیږي چې د یو کلمې په سر کې راځي او د هغې کلمې معنا بدلوي، دې ته prefix ویل کیږي. ملګرو پریفکس مونږ زده کړو، زه تعریف ما شفوي وکړو، دا چې تحریري شکل سره یې نه لیکمه، هغه دا چې وخت هم نیسي او بل دا لیکچر غوندې دی. نو زه تاسو کولی شئ ما تعریف واخلئ چې prefix is an affix which is used at the beginning of a word and changes its meaning. خدای دې وکړي په دې پوه شوي وئ. زه تعریف البته لیکم نه. ملګرو پریفکس
اوس درته شروع کوم خو مخکې د دې نه چې نورو پریفکس ته شروع شو اول نیګیټیو پریفکس درته وایم چې شی نیګیټیو پریفکسز نو تاسو ته اول مرګلو هغه پریفکس وایم ولې مې مرګلو ای اس ور واچولو ای اس مې ځکه ور واچولو چې تاسو ته ما قاعده ښودلې وه کله چې سینګولر ناون یا مفرد جمع ته بدلوو کوم اسمونه چې په اس اس اچ او اکس زد ختم شوی ای اس ورچوو نو دا چې د اکس نه ختم شوی ای اس مور واچولو نو نیگیټیو پریفکسز هغه مختاری چې هغه منفي اړخ لري نیگیټیو کې همیشه ما درته وایي چې څه شی استفاده کیږي نو مرګلو نن منفي مختاری اوس درته البته تعریف کوم منفي یعنی چې نو یا نات نو دغه نات چې راغلی وي اوس ګورئ مرګلو زه درته یو شی وایم کریکټ معنا صحیح سم کریکټ څه معنا سم یا درست یا صحیح نو مرګلو کریکټ که دغته زه مختاړی ور واچوم د ان په نامه ان دغه ان مرګلو یو مختاړی دی دا چې دی دا یو مختاړی دی ان که زه دلته وبخئ ولیکمه دې په خاطر چې تاسو ښه پوه شئ نو اول مختاړی به زه تاسو ته ان په باره کې دا ان په خپله هیڅ معنا نه لري مرګلو خو دا ځکه چې مختاړی دی مختاړی ځکه دا فونیم دی اصلا دا مستقله معنا نه لري خو وګوره د دغې کلمې معنا بدلوي په ابتدا کې راو کله چې یو کلمې په ابتدا کې یو شی راشي هغو ته موږ وایو چې ابتدا کې راشي مخته راغلو که نه چې مخته راشي د یو کلمې نه موږ وایو چې د مختاړی دی دا مختاړی شو دغه ته وایي چې پریفکس پری معنا مخکې پریفکس مختاړی کریکټ سم انکریکټ ناسم وګورئ مرګلو ناسم سم کریکټ یو ار کریکټ ته سم وایي یا ته صحیح you are incorrect یعنی ته ناسم یې وګورئ مرګلو ځکه داسې ووایم چې you are correct یعنی ته سم لګیایې ته صحیح یې که زه ووایم چې you are not correct you are not correct ته صحیح نه یې یعنی ته ناسم یې دغه د ناټ په ځای باندې ځکه دا نیګیټیو دی که دغه ناټ په ځای باندې زه ان واچوم انکریکټ نو پوه شئ مرګلو چې دغه ان د څه شي معنا د ناټ معنا ورکړه یعنی you are incorrect دا معنا چې you are not correct یعنی ته سم نه یې you are incorrect نو مرګلو یو مختاړی موږ وویلې چې هغه د ان په نامه و ان یعنی نات دغته نیګیټیو پریفکس وایي ان یعنی د یو کلمې په ابتدا کې راځي هغه منفي حالت ته بدلوي incorrect یعنی you are incorrect دا معنی چې you are not correct یعنی ته ناسم یې وګوره پښتو کې نا کلمه ورته کارول شوې ده بالکل عین لکه انګلیسي وګوره دا کلمه چې موږ کوو ناسم ناسم نو دغه کلمه عین د پښتو ژبې مختاړی دی چې بالکل د انګلیسي سره فکس عین معتدل دی نو مرګلو دغه ان د دغه ناټ دغه معنا ورکړه مثلا سوا د دې نه که موږ وایو چې complete incomplete ښه مش ان که دا کمپلیټ دی کمپلیټ مکمل ته وایي مرګلو complete your homework is complete هغه دی که incomplete نه مکمله نو دا چې مکمل شو مکمل چې د ان ورسره راغو نه مکمل یا نه تکمیل نو incomplete incorrect نو مرګلو دغسې تاسو د خدای وکړي چې په دغه اول مختاړي باندې چې د ان په باره کې و په دې باندې پوه شوي وئ انشاءالله دې کې کومه ستونزه نه وه ځمه دویم ته مرګلو ښه مرګلو یو بل دویم ته که لاړ شمه هغه به ان وي ان
مرګلو تاسو ته باتمن داسې یو پوښتنه پیدا شي چې ښه داسې قواعد وجود لري چې موږ پوه شو چې د ان مثلا د کومو کلمات سره کور کې نه متاسفانه داسې څه نشته خو تاسو باید دا زده کړئ یو ذهنیت تاسو پیدا کړو چې یو داسې یو څه شته نو یعنی اوس تاسو خپله دا تلاش وکړئ پیدا کړئ ان هم دغسې دی که زه وایم چې هاپي خوشحال ته وایي مرګلو هاپي I am happy زه خوشحال یم چې وایم چې د خفه ته به څه وایي چې سړی خفه وي اوس ښایي I am not یعنی happy زه خوشحال یم څنګه وایم چې خفه یم I am not happy ویلی چې زه خوشحال نه یم خو I am unhappy زه خفه یم وګورئ مرګلو دا خوشحال و دغه ان چې مخکې ورنه راغو د مختاړه یا پریفکس دغه مختاړې دغه کلمې په اول کې راغلو مخته راغلو او د دې کلمې معنی یې واړوله چون دا نیگیټیو پریفکس د بیخي منفي ته یې واړوله هپي دا معنی چې خوشحاله unhappy دا معنی چې خفه یعنی بیخي دغه معنی یې مرګلو متضاده کړه ځکه چې دغه ته نیگیټیو پریفکس وایي دا البته منفي حالت دی نو بل دا مرګلو چې happy unhappy fair unfair مثلا که زه وایم چې مناسب fair it is fair F-A-I-R که زه وایم چې it is unfair دا نامناسب دی دا غیر مناسب دی یعنی it is unfair یعنی it is not fair خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شئ وایي مرګلو یو بل پریفکس ته ځمه یو بل پریفکس ته او بل پریفکس دی د ام په نامه ام هم مرګلو هم دا ناټ معنی دا ټوله زه نیګیټیو پریفکسز تاسو ته وایم دا دریم پریفکس دی ام مثلا که زه وایم چې پاسیبل دا معنی چې ممکن پاسیبل دا معنی چې ممکن امپاسیبل دا معنی چې ناممکن امپاسیبل دا معنی چې ناممکن وګورئ مرګلو څومره یعنی مخکې پاسیبل و مثلا it is possible to learn English دا ممکنه ده چې انګلیسي ژبه زده کړي خو it is not possible یعنی دا ممکنه نه ده یا it is impossible to learn English دا ناممکنه ده چې انګلیسي ژبه زده کړي perfect مرګلو مکمل ته وایي imperfect نامکمل نو یا polite ادبي impolite یعنی بی ادب البته بل مرګلو یو پریفکس چې هغه دا څلورم پریفکس بشي هغه به چې شي هغه به ال په نامه نیگیټیو پریفکس دی مرګلو که زه وایم چې لیګل دا معنی چې قانوني لیګل څه معنی قانوني مثلا it is legal to work دا قانوني دی چې کار وکړي مثلا it is illegal دا il مې مخکې illegal دا معنی چې غیر قانوني څه معنی غیر قانوني وګورئ مخکې دا غیر دا مختاړی شو دا مختاړی شو دا منفي ته بدل کړو it is legal to smoke it is illegal to smoke hashish یعنی دا غیر قانوني دی چې چرس وڅکوي it is illegal to smoke hashish in Dubai مثال درته وایم په دوبۍ کې دا غیر قانوني دی چې چرس وڅکوي it is illegal to smoke in the car دا غیر قانوني دی چې په موټر کې مثلا یو شی وڅکوي نو دا illegal دا یو مثلا logical دا معنی منطقي یا معقول illogical که چېرته illogical غیر معقول یا نامعقول دا غیر معقوله خبره ده it is illogical مثلا ته وایي I eat a marker زه مرکر خورم دا ګرامر له نګاه نه مرګلو صحیح ده هېڅ ستونزه نه لري خو دا جمله illogical دی یعنی دغه معقوله نه دی نوره ګرامر نه ستونزه نه لري ټول ترکیب د جملې بالکل صحیح دی خو لاجیکل نه دی دا illogical دی یا illiterate نو مرګلو خدای دې وکړي چې په دې باندې وبخئ پوه شوي وئ دا یو بل مختاړی و چې البته نیګیټیو و بل ته مرګلو ځمه چې هغه
زه اول د ویډیو وګورم چې نن مهم درسونه دي دې ته به لږ سپیډ ورکړم او بل مرګلو دا چې بل ایر په نامه IR دا کافي کدي مرګلو ما تاسو ته ریګولر وویلې ریګولر ورډ ایریګولر ورډ ریګولر معنی منظم چې شي منظم ایر داغه چې سر کې راغلو مختاړی irregular غیر منظم مثلا زه وایم چې go is an irregular verb ولی irregular دی ځکه چې دویم حالت یې څه دی went دی ایډي نه دی خوړلی یا که زه وایم چې walk the walk is a regular verb دا regular دی ځکه په second form کې څه شی خوري ایډي خوري نو وګوره چې ایډي وخوړو دغه ته regular وایي walk is regular and go is irregular verb یا responsible irresponsible بل مرګلو درته وایم بل ډیس په نامه تاسو څه اورېدلی دی ډیس په نامه بل هغه نیګیټیو پریفکس دی ډیس دا هم نیګیټیو دی مثلا ځان چې لایک تاسو ته ما لایک وویلې خوښول لایک څه معنی خوښول خو هغه لایک نه ده چې پریپوزیشن لکه دا ورب دی ځکه خیر کلام راغلی لایک ډیسلایک خوښول نه خوښول نو چې ډیسلایک شو یا دا بیا نفرت شو دا بیا څه شو مرګنو نفرت کول شو یعنی نه خوښول یا نه خوښول یا نفرت کول دا ډیسلایک شو مثلا که زه وایم چې I like you خو دې شي ته فکر کوي دا به زه د جمله هم درته ولیکم مرګلو ځکه دا ځینې باریکي لري چې بیا دغه شي کې ما درته وایي چې ناټ دپاره کارول کېږي خو مثبت دا سیمپل پریزنټ ټنس مثبته جمله دی سیمپل پریزنټ ټنس مثبته جمله چې نیګیټیو ته بدلوي نو ناټ خپله نه پیدا کېږي چې تو ډو ډز رانه شي نو ډو د آی وي یو دې سره آی وي یو دو سره ډو استعمالیږي نو ځکه مې I do not like you نو دا مکمل do not راغلو نو دا I do not په ځای تاسې ډیس کارولی شئ I do not like you یا I dislike you I do not like you ځکه چې مثبته جمله د سیمپل پریزنټ ټنس او سیمپل پاست ټنس بغیر د ډو ډز او ډیډ نه تاسې نشئ بدلوی نو I dislike you دا اکثره د ورب سره راځي یا بل respect احترام کول respect I respect you یا he respected me yesterday پرون هغه زما احترام وکړو کله چې بې احترامي کړې وي احترام کول صحیح او disrespect بې احترامي کول چې شی بې احترامي کول he disrespected me yesterday پرون هغه زما بې عزتي وکړه بې احترامي وکړه respect I will respect you I will disrespect you زه به تا عزت وکم زه به ستا بې عزتي وکم مثلا انګلیسي کې یو متل غونته دی respect to be respected یعنی د بل عزت وکه چې خپل عزت دی وشي دا پیسیو وایس دی مرګلو پیسیو وایس ته چې ورسېدو داسې متلونه به تاسې هم ډېر وکئ respect to be respected یو بل ته داخلیږم مختصر البته چې بیا نورو پریفکسو ته داخلیږم دا نیګیټیو پریفکس لا ختم شوي نه دي د اب وبخئ اب په نامه یو هغه دی مثلا نورمال معنی معمول نورمال که چې اب نورمال غیر معمول غیر نورمال کله چې ډاکټر ته اکثره دغه معایناتو کې وي یا هغه ریزلټ چې لیکلی وي یا هغه کوم هغه لیکلی وای دا اب نورمال دی لکه غیر نورمال دی دې مثلا RBC یا RBC یا مثلا WBC یا دغه د وینې سره کرویات یا سپین کرویات دا باید دې نه تر دې پورې وي د زیات یا کم نو دغه abnormal یا غیر نورمال نو ab as a negative prefix we can use in English grammar according to phonology یو بل مرګلو درته وایم چې هغه ډېر مهم دی هغه نان په نامه دی نان هغه هم نیګیټیو دی نان په نامه ډېر کارول کېږي
non ځکه ووایم چې he is a non-religious. religious دا معنی چې مذهبي non-religious غیر مذهبي یا he is non-religious هغه غیر مذهبي کس دی. he is a religious guy, he is a religious person هغه یو مذهبي شخصیت دی. he is not a religious person هغه مذهبي شخصیت نه دی. یا he is non-religious هغه غیر مذهبي دی. بل مرګلو درته یو بل اخیری پریفکس به یې البته هغه د ډي په نامه چې نیګیټیو پریفکس دی هغه درته ښیم. ډي دغه ډي نیګیټیو پریفکس دی. مثلا که تاسو په تلیفونو کې ښه صحیح دغه کړي دي اکټیویټ وایي ته د اکاونټ اکټیویټ کا اکاونټ د اکټیویټ کا یعنی اکاونټ د فعاله کا. اکټیویټ معنا فعاله کول او ډي اکټیویټ دا معنا چې غیر فعاله کول یعنی غیر فعال کا. ته د اکاونټ پلیز activate your account. Please deactivate your account. Deactivate. یا تاسو به پورت لیدلی. پورت میدان ته وایي مرګلو. پورت ایرپورت. ایر هوایی ته وایي. ایرپورت یعنی هوایی میدان. ایرپورت هغه پورت معنا یا تیاری یا چیزی که کینستل یا کشتی که he ported. او کله چې دیپورت شي he was deported yesterday. He deported him yesterday. Deported یعنی واپس دی هغه نه لرې کول دی تیاری نه. deport نو موږ تاسو وایي پلانکی deport شو. مرګلو دې ته وایي چې prefixes او هغه هم negative prefixes. نو مرګلو دغه prefixes چې وو دا negative prefixes وو. یعنی زه د ویډیو یو وارې وګورم او بخی مرګلو 10 دقیقو ته رسیدلی. مرګلو زه پریفکسز دا خو نیگیټیو پریفکسز و د پریفکسو دویمې مرحلې ته داخلیږم چې هغه نیگیټیو نه دي. صحیح دی د کلمې په ابتدا کې راځي مختاړی دی خو جمله منفي ته نه بدلوي. دا ټوله هغه دغه 10 دنې 11 دنې چې کوم پریفکسز ما تاسو ته وویلې دا هغه پریفکسز وو چې په ابتدا د کلمې کې راځي او د هغې معنا کوي متضاد ته بدلوي. نو اوس به هغه تاسو ته ووایم هغه پریفکسز چې هغه متضاد نه دي نیگیټیو نه دي مرګلو خو کلمې په ابتدا کې راځي. یو د هغې نه مثلا زه درته وایم چې انټي معنا اگینسټ. انټي معنا ضد اگینسټ معنا لري. انټي پریفکس دی مرګلو دا د یو کلمې په ابتدا کې راځي دی اگینسټ په معنا راځي یعنی په مقابل یا ضد یا په مقابل کې معنا یې اگینسټ دی. مثلا که زه وایم تاسې به د ډاکټرانو نه اورېدلی وي وایي دا موږ تاسو متاسفانه ډاکټران صاحبان وایي انټي بیوټیک. دا چې دی انټي بیوټیک دی. انټي ضد بیوټیک میکروب. نو زه انټي بایاټیک it is antibiotic. دا مثلا شربت چې وي ګولۍ وي چې شوي دا انټي بایاټیک دی. دا د انټي بکټیریل دی یعنی د میکروب ضد دی. د جراثیم د میکروب د دغه انټي بایډي. یا تاسو به بله ډېره ښه کلمه تاسو کاروئ تاسو ورته فکر شوی نه دی چې هغه چې دی انټي فریز د ژمي کې چې تاسو کاروئ. انټي فریز یخ ته وایي مرګلو. یخ انټي فریز د یخ ضد. د ژمي کې کومې اوبه چې موټر و انجن کې کاروي چې هغه یخ نشي هغې ته وایي چې انټي فریز یعنی دا اوبه چې دي انټي فریز دي دغه یعنی ضد د یخ ضد دي یعنی بیا یخ چې شی کې د اوبه یعنی یخ کېږي نه یخ نه نیسي. نو انټي فریز. نو مرګلو دغه کلمه مو کاروو انټي فریز انټي بایاټیک. نو دا د اگینسټ په معنا راځي. دا یو بل مختاړی و چې تاسو مې ویلې ډېر یعنی مهم و. نو اوس بل مختاړی البته مرګلو وبخښئ چې ما دغه تخته باک څه کړی دی او دا نه دی وبخښئ مرګلو. کله چې سړی په دې تشویش کې وي چې یو وخت محدود دی یا ویډیو اوږده نه شي نو بیا تخته باک. دویم مرګلو بل دی میس په نامه. میس دا معنی چې
دای معنا دی ځکه چې خو نیگیټیو نه ده چې ټوله ناټ معنا به لره ام ان ایل او ایر او دېس ټولو به ناټ په معنا میس معنا رانګلی یا په غلط ډول اشتباهاً که زه ووایم mistake misunderstand understand پوهېدلو ته وایي ملګرو understand پوهېدل که زه چې misunderstand wrongly understand پوهېدل misunderstand غلط پوهېدل یا misunderstanding که دلته یو وروستاړی ور واچوم خیر دی موږ تاسو وروستاړی نه دی ویلي misunderstanding غلط پوهېدنه غلط فهمي چې موږ تاسو سوء تفاهم یعنی ما یوه خبره وکړه ما مطلب یو شی و خو تا بل مطلب تی واخیستو زه وایم چې he misunderstood هغه غلط پوه شو he misunderstood هغه غلط پوه شو یا there was a kind of misunderstanding between them د دوی ترمنځ یو سوء تفاهم و چې شی و there was a sort of misunderstanding there was a kind of misunderstanding between them نو دوی ترمنځ یو رقم سوء تفاهم و نو مثلا conduct رویه ته وایي ملګرو سلوک conduct misconduct یعنی غلط سلوک کول مثلا I went to his office yesterday he misconducted me زه پرون هغه دفتر ته ورغلم هغه ما سره غلط سلوک وکړو غلطه رویه یې وکړه misconduct mistake اشتباه ته وایي غلطي یعنی یو کار یو فعل یو قول چې غلط صدر شي هغې ته ښه بل ملګرو مختاړی د مثلا هغه به تاسو هم دلچسپي ولرئ هغه چې دی سیمې معنا half یا نیمایي چې شی نیمایي یا نصف عربي کې نصف نیمایي سیمې ته فکر دی ملګرو ما تاسو چې وای سیمې واویل دی چې دی وای چې دی دا سیمې واویل دی ځکه نیمه واویل دی دا کله په مکمل واویل بدلېږي په آی خو پوره واویل دی د سیمې واویل دی یا نیمه واویل دی یا تاسو په کرکټ کې ډېر ویلی دی وای دا چې دی سیمې فاینل دی یعنی فاینل نه دی خو نیمه هاف فاینل دی یعنی سیمې فاینل دی فاینل لا پاتې دی خو نیمهیي فاینل ته راورسېدو سیمې فاینل tomorrow is a semi-final match semi-final ښه نو ملګرو دا او دې تر څنګ مونو یوني ښه نو بل ملګرو مونو پونما مونو دا یو بل مختاړی دی مونو یو ته وایي ملګرو یو واحد one ته وایي one یو ملګرو تاسو که چا کیمیا ویلی وي زه د ټوله یو وارې تدریس کوم که کیمیا چا ویلی وي هغه په دې پوهیږي مونو یا بیولوژي کې د مونو دپاره یوني یو ته وایي one یا واحد دغه کلمې کارول کیږي کیمیا کې که چا ویلی وي ملګرو هغه پوهیږي مونو ډای ترای تترا پنتا هگزا هپتا اوکتا نونا دکا اندکا نو دغه ټول حساب دی ملګرو نو مونو ون یوني ون ته وایي ملګرو دا دواړه د یو یا واحد په معنا راځي لکه مونوګرام یا مثلا دا CO موږ وایو کاربون مونو اکساید یعنی یو اکسیجن لري یا کاربون مونو اکساید یعنی یو اکسیجن لري ځکه ورته چې یا مونوګراف نو مثلا مونو دی واحد یا یو په معنا راځي یا یونی مثلا که زه وایم یونی لیټرل یو طرفه لیټرل معنا طرفه یونی لیټرل یو طرفه مثلا یو چا سره خبرې کوي there was a unilateral delegation یعنی یو طرفه هیئت و یو طرفه هیئت دې ته وایي چې یو طرف نه وي دو طرفه نه وي دا یونی او د دې نه دوه ټکه داخل شه ملګرو دوه ما مخکې درته وویل چې ډای مونو ډای دوه ورته وایي مثلا که زه دې کې مثال درکړم
کاربون مخکې مې مونو اکساید کاربون ډای اکساید ډای نو دوه ورته وایي کاربون ډای اکساید یعنی دوه اکسیجنه ده ښه او یا ډای ښه وبخئ مرګلو او بل که دې په ځای د یوني په ځای بای وکارومه موږ بای هم دوه ورته وایي دا چې معنا دواړه د ټو معنا لري مرګلو دا او دا دواړه د ټو معنا لري ټو دوه که فکر مې تاسو ما ویل چې بایسیکل نو بای معنا دوه سایکل معنا پایا یعنی دوه یا دو پایا دو پایا یا بایسیکل اخته وایي چې دوی پایې ولري نو ځکه بای دوه ورته وایي او بل مرګرو دې حساب کې یا که تاسو فکر وي وای دا بای لینګول دی چې بای لینګول هغه کس ته وایي چې په دوو ژبو خبرې کوي دوو ژبو نه زه مثلا په انګلیسي پوهېږم په پښتو پوهېږم I am bilingual because I can speak English and Pashto so I am bilingual نو دا زه bilingual یم دې ته bilingual وایي مرګلو همداسې که زه try درته ووایم try درې ورته وایي یا مثلا که بایسیکل مو مخکې وي که زه ټرایسیکل ووایم ټرایسیکل د ماشومانو هغه بایسیکل ته وایي چې هغه دوه پښې شاته لري او یوه پښه مخته لري داسې کړی وي هغه ته ټرایسیکل وایي په انګلیسي کې ځکه چې درې پښې لري هغه سپایا دی نو هغه ته ټرایسیکل یا ټرایلیټرل یا ټرایینګل درته ووایم رښتیا تاسې دغه هندسې کې به هغې کوئ انګل زاویه چی شي زاویه ټرایینګل درې زاویې نو ټرایینګل چی شي چې درې زاویې لري هغې ته چې وایي مثلث ثالث ثلاثه نو ثلاثه عربي کې درې ورته یې واحد اثنين ثلاثه نو مثلث ځکه ورته مثلث وایي چې هغه درې زاویې لري ټرایینګل لري درې زاویې لري درې زولې لري او درې راسونه لري نو ځکه هغې ته ټرایینګل وایي نو ټرای مرګلو چې شته وایي پریفکس دی مختاړی دی چې ټرای د دریو په معنا راځي ښه او بل یو که زه بل به درته هغه په باره کې ښه مرګلو ښه پوسټ معنا بل دی after وروسته پوسټ څه معنا after وروسته که فکر یې مثلا تاسو مګر چې PM پوسټ میریډیم نون یا غرمې ته وایي پوسټ میریډیم ښه ما درته چې غرمې ته وایي نو پوسټ میریډیم دا معنا چې غرمې نه after میریډیم نو وروسته د غرمې نه پوسټ میریډیم after میریډیم یا مثلا post mortem دا مرګ ته وایي ډیث مړی ته وایي مرګلو پوسټ معنا وروسته د مرګ نه after د مرګ نه after death وروسته د مرګ نه مرګلو پوسټ مورټم یعنی کله چې یو څوک مړ شي هغه د مرګ د تشخیص دپاره چې دا څنګه مړ شوی طبي عدلي ته وړي طبي عدلي د هغه د مرګ سبب معلوموي چې څه شی د مرګ باید شو هغې ته وایي چې پوسټ مورټم یعنی وروسته د مرګ نه د جسد د معایناتو په خاطر چې هغې معاینات وشي مرګلو د پوسټ راغو یو بل شی درته وایم هغه که فکر یې مخکې مو انټي په باره کې خبرې چې زید انټي بایاډیک انټي فریز خو دا آی که چېرته ای ته بدل ای دا معنا بیفور دا افتر ونو دا بیفور معنا که چېرته ما درته وویل چې انټي میریډیم ما درته وویل چې میریډیم غرمې ته وایي انټي میریډیم دا معنا چې غرمې نه مخکې یعنی AM چې موږ کوو انټي میریډیم یعنی غرمې نه نون یا د غرمې نه مخکې نو دا انټي مې درته ویل چې که آی شي اګینسټ او که ای شي بیفور دې کې غلط نشئ مرګلو ځکه انټي ته ګوره چې ای راغلی دی شاته که
آی راغلی دی دا ډېر مهم و. او بل انټر مرګرو یو بل هغه ډېر کارول کیږي انټر معنا بټوین په منځ کې. انټر څه معنا دا مختاړی چې چېرته راغلی وي بټوین. انټراکټ اکټ چې شته وایي مرګرو عمل چې شته موږ چې وایي اکټ اکشن عمل. انټراکټ یعنی په منځ کې خبرې کول د چا ترمنځ خبرې کول. انټراکټ انټرمیډیټ انټر په منځ میډیټ انټرمیډیټ په منځ د یو چا کې انټرمیډیټ. یا مثلا مرګرو یو بل ډېر ښه کلمه درته استفاده کوم انټرنیشنل چې دې سره تاسې ښه بلد یې. نیشنل معنا ملي. انټرنیشنل د ملتونو ترمنځ موږ تاسو ښه ورته وایو بین الملل. نو انټرنیشنل یعنی انټر معنا بین یا بټوین. یا پاکستانیان ورته وایي بین الاقوامی. نو اقوام نیشنل بین الاقوامی. وګوره دوی بیني کلمه کارولې موږ فدري کې ورته بین. نو بټوین انټرمیډیټ انټرنیشنل انټراکشن. نو دا ټوله مرګلو دی انټر. بل مرګلو درته وایم چې زه د خاص د هغه ګورم یو څو 4 دقیقې بخښنه غواړم. او بل درته مختصر هغه دا چې مرګلو یو نه پوهېږم چې تخته خدای وکړي چې سمه وي. زه د تخته لږ وګورم چې زه هسې خبرې کوم نه که تاسې سمه ګورئ. وبخئ مرګلو. بل اکس په نامه د چوکۍ به زه بیخي لرې کړم چې وخت کم دی. اکس معنا فارمر یعنی پخوانی سابقه. که اوس د کرزي په باره کې هغه کرزی is the مثلا the ex-president. Karzai was the ex-president of Afghanistan. Ex-president سابقه رئیس جمهور. اکس نو اکس معنا مرګلو اکس چې کله راغلی وي ای اکس معنا د پخواني په نامه راځي. د پریفکس په توري سیستم راتلای شي. یو بل چې ډیر مهم دی مرګلو هغه پولی او مولټي ترمنځ زه درته وایم. پولی ډیر یا کثیر، خو کثیر په سې سره عربي کلمه ده، کثرت زیاتوالی ته وایي. مرګلو پولی ډیر کثیر. مثلا پولی که موږ وایو چې پولی ټیکنیک، لکه افغانستان کې موږ د انجینرۍ پولی ټیکنیک لرو، یعنی پولی تخنیک، یعنی هلته زیات ټیکنیکونه زیات تخنیکونه کارول کېږي. پولی ټیکنیک پولی ټیکنیک. او دې ترڅنګ دې کلمې لپاره مرګلو موږ مولټي وایو. مولټي معنا کثیر، الاټ یا زیات یا ډیر. دا هم داسې لکه زه وایم چې مولټي لینګول، یو څوک چې په دوه ژبه خبرې کولی شي، په دوې ژبو. موږ وایو چې بایلینګول، چې په درې کولی شي ټرایلینګول، چې په ډېرو ژبو خبرې کولی شي مولټي لینګول. مثلا زه وایم how many languages can he speak? He can speak a lot of languages. He is multilingual. هغه ډېرې ژبې خبرې کولی شي، هغه مولټیلینګول دی. مولټیلینګول دا معنا چې په ډېرو ژبو خبرې کولی شي. یا په بیولوژي کې که تاسو اورېدلی وي مولټي سیلولر یا کثیر الحجروي. چې څه کثیر الحجروي یعنی هغه حیوانات چې مولټي سیلولر وي، یعنی ډېرې حجرې ولري. لکه انسان چې دی مولټي سیلولر دی. سیل حجرې ته وایي، سیلولر حجروي، مولټي سیلولر کثیر الحجروي. یوني مو مخکې ووی، یوني سیلولر دا معنا چې واحد الحجروي.
وحید الحجروي لکه اگای لکه امیب دا یونی سیلولر دی. نو مولټي سیلولر یونی سیلولر نو مولټي زیات پولی زیات. او که تاسو رښتیا په هغې کې اورېدلې وي دا کیمیا کې موږ وایو چې مونوم بینوم ترینوم او پولینوم او مولټینوم. نو مونوم ما درته وایي چې مونو چې شته وایي یو ته مونوم چې یعنی یو. بینوم باید دوه ورته وایي بینوم چې دوه وي. ترینوم ټرای درې ورته وایي ټرینوم چې درې وي. پولینوم چې ډېر وي او مولټینوم هم چې ډېر وي. خو پولینوم او مولټینوم کې په هغه الجبر کې بیا فرق شته. خو مطلب مې دا و چې مونوم بینوم ترینوم پولینوم مولټینوم. وګوره مونو بای ټرای تترا پنتا هیکسا هپتا اوکتا نونا دیکا مولټي پولي دا ټوله مرګلو هغه حساب دی، هغه پریفکسونه دي چې ابتدا کې راځي او ډېر مهم رول لري. ډېر مهم رول لري او ډېر اړین دي. او یو بله خبره دی هایپر په نامه. هایپر او هایپو په نامه. هایپر اوور. هایپر معنا چې پاسه زیات وي. مرګرو په طب کې الحمدلله چې ما د فارمیسي ویلې او فارمیسي مې چې ویلې دي نو زه په دې ښه پوهېږم او ډاکټران الحمدلله په دې لا ښه پوهېږي چې هایپر او هایپو به م درته ووایم. هایپر جیت ته وایي او هایپو لو یا ټیټ ته وایي برعکس. مرګرو څوک چې فشار ټینشن فشار خو اکثره د ټینشن نه کېږي یا نور علایم هم لري چې غټ وي دغه رګونو باندې کله چې وازده زیاته شي هغه د وینې جریان سلو کېږي نو فشار پورته ځي یا مایعات په وجود کې زیات شي نو فشار جګېږي. نو هایپر لوړ اوور. څوک چې لوړ فشار لري یا هغه ته موږ وایو چې هایپر ټینشن لري. دا فشار دا مریض چې شی لري هایپر ټینشن. خو که چېرته د هایپو وي هایپوټینشن وي. هایپوټینشن دا معنی چې دا ټیټ فشار لري. دا مریض تکلیف لري. دې مریض هایپو یعنی لو بلډ پریشر لري. هایپو دا معنی چې لو بلډ پریشر بی پی بلډ پریشر د وینې فشار یې ټیټ دی. او کله چې هایپو وي دا معنی چې دا های بلډ پریشر یا بی پی های بی پی لري. نو هایپرټینشن لوړ فشار. هایپوټینشن لو بلډ پریشر. هایپرټینشن های اور اوور بلډ پریشر. نو مرګلو هایپو او هایپر دا ډېر مهم و. تاسې البته د ډاکټرانو ته به ډېر په درد وخوري ځکه چې دا مهم دی. او یو بل درته مرګلو وایم چې ډېر کارول کېږي او ډېر مهم دی. زه پوهېږم چې ځینې ملګري به په غوسه په دې وي چې ویډیو اوږده شوه. خیر دی ډېر رانږدې شوي وي انشاءالله. ری ډېر استعمالیږي مرګلو. ری څه معنی اگین یا دوباره. مثلا rewrite. مثلا your homework is not correct. rewrite it. تا کورنۍ وظیفه صحیح نه دی. rewrite it. بیا یې ولیکه. redo rewrite repeat re-speak re-read re-put. مثلا مرګلو د ری ډېر کارول کېږي دوباره. ری څه معنی دوباره. re-read re-read بیا یې وایه. re-read it it means read it again. re-write it it means write it again. نو ری دا معنی پریفکس په صفت راځي مرګلو د دوباره یا د بیا په معنا راځي. ښه او بل دوه ډېر ښکلي نوره پریفکسونه د ایکسټرا دا معنا زیات یا سوپر. دا اوور یا نور یا زیات. مثلا زه وایم extra important. ډېر مهم دی. یا زه وایم چې it is super important. دا ډېر مهم دی. super important or extra important super important super busy. مرګلو زه کله وخت مثال چې زه ډېر مصروفه وم I am super busy دا معنی چې very busy. زه ډېر مصروفه یم. I am super busy today. ښه اخیری به کومه که نه اخیری نه کومه که یو بل ووایم مرګلو وبخئ. نو
یو درته وایم بیا به یو انشاء چې اخري وي او انشاء چې اخري به وي مید MID مید معنا په منځ کې بټوین دا ډېر کارول کېږي تاسو ته ما ویلې دی ملګرو مید ډے د ورځې منځ مید ډے یعنی نون یا غرمې ته وایي یا مید نایټ نیمه شپه مید نایټ یعنی د شپې منځ مید نایټ مید ډے نو مید اکتوبر مید نوفمبر د نوفمبر په منځ کې مید او اخیری مرګلو هغه دا ده چې ټیلی تاسې ډېر کاروئ ټیلی دا معنا چې لرې فار نو موږ تاسو ډېر د ټیلی کاروو موږ وایو چې ټیلیفون ټیلیکام ټیلیګراف ټیلیسکوپ ټیلی معنا لرې فون څه ته وایي مرګلو فون ساوند یا خبرې غږ ته وایي غږ ټیلیفون د لرې خبرې د لرې غږ هر شی چې لرې غږ کوي هغه ته ټیلیفون وایي ټیلیویژن ویژن چې ته وایي ویژن تماشه ننداره ټیلیویژن د لارې ننداره نو ټیلی چې ته وایي لرې ته بل ټیلیسکوپ سکوپ لیدل ټیلی لرې نو ځکه دري کې څه ورته وایي دوربین نو وګوره دغه معلومه شوه چې ټیلی څه معنا دور ټیلی معنا لرې دور سکوپ معنا لیدل بین ټیلیسکوپ دوربین مرګلو وبخئ دا خو ما وی چې اخري شو خو د ټیلیسکوپ پسې یو بل ریاض شو چې اخري کوو بینا دا به هم درته ووایم هغه د مایکرو په نامه مایکرو څه معنا سمال وړوکي ته وایي سمال مایکرو معنا سمال دې پسې مایکرو وړوکی مایکروسکوپ مایکروسکوپ هغه لکه ذرهبین ذره نو مایکرو څه معنا وړوکی یا ذرهبین مایکروسکوپ هغه ذرهبین ته وایي چې هغې کې وړه حشرات یا مایکروبونه یا بکتریا یا جراثیم لیدل هغې ته مایکروسکوپ وایي څه شی مایکروسکوپ یعنی مایکروسکوپ هغې الې ته ویل کېږي چې هغې په واسطه وړه شیان په سترګو چې نه لیدل کېږي د هغې الې په واسطه بیا لیدل کېږي ښه وله وبخئ مرګلو ویډیو خو زه وګورم 1 ساعت ته نږدې شوې ده دا به اولني فکر کومه اولنی او اخرنی طولني ویډیو وي چې شی به وي بخښنه ډېره غواړم ملګرو ما داسې اراده نه وه چې ویډیو دومره اوږده کړمه خو له بده مرغه مرګلو ویډیو اوږده شوه بخښنه غواړم دا چې مرګلي کم لاین کې پاتې دي پوهېږم دوی حوصله تنګه شوه او باید تنګه شوي وي ځکه چې درس او زه دوی حوصله به تر ډېره نه وي تنګه شوي خو زه دوی ستونزې درک کوی شم وظایف دي مشغولتیاوې دي او مسؤلیتونه دي مکلفیتونه دي او دې تر څنګ مهمه موضوع خو دا دی چې ځینو انټرنیټ ته لاسرسی ډېره قیمتي تمامیږي دوی ته ډېره سخته تمامیږي او دوی مشکلات ټول زه ګورم او دا درک کوم نو مرګلو واقعیت خو موضوع دا ډېره مهمه وه ځکه افکس یا تاړه وبخئ مرګلو چا زنګ وهلو هغه مې قطع کړه نو د تاړی مختاړی وروستاړی یا پریفکس او سافکس دغه دوه برخې چې وي ما درته یوه برخه تدریس کړه پریفکس په نامه چې مختاړی و مختاړی کې مې نیګیټیو پریفکسز درته ویلي چې ټول ناټ معنا لري چې ان ام ال ایر ډیس مثلا دا ټول مې درته ویلي دې تر څنګ دغه نوره مختاړی چې ما درته ویلي دغه مختلف معناوې لرلې چې معناوې ما درته لیکله په کلماتو کې مې استعمالول مرګلو بعدي درس چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو به وي هغه به وروستاړی تدریس کوو وروستاړی چې تدریس شو مختاړی مو تدریس که بیا به انشاءالله یو کلمه تاسو تجزیه کوئ چې څنګه یو کلمې نه څو کلمې جوړې کړو انشاءالله هېڅ ستونزې به نه وي تاسې به یو کلمې نه ډېرې کلمې جوړې کوئ او دې تر څنګ که خفه کېږئ نه بله راتلونکي دوشنبه یعنې دغه ورځ چې نن د راتلونکي دغه ورځ به د درس په ځای زه یعنې مخکې راشم یو ساعته یا یو نیم ساعته برنامه به ولرو چې د ټولو مرګلو لایف به راځي مرګلي به اخلو د درس په باره کې به
خپل سپارښتنې نظریات اندونه را سره شریکوي د درس د بهبود دپاره د درس باندې انتقاد او د درس په باره کې وړاندیزونه چې کوم لري په هغې به خبرې کوو انشاءالله که تاسو راضا وه نو ما خو داسې خوښه دی چې دغه راتلونکي درسي ورځ کې پنجشنبه چې کله وروستاړې ختم کړو نو موږ تاسو یو بلې مرحلې ته بیا داخلیږو نو مخکې د هغې نه چې هغې مرحلې ته داخل شو نو د ټولو مرګلو نظریات به واخلو او ډېر د دوی نظریات او وړاندیزونه پیشنهادات به په نظر کې ونیسو یو بلې مرحلې ته به داخل شو انشاءالله نسبتا به ګټور تمام شي او فایده به یې نسبتا زیاته وي نو مرګلو اوس خو هسې ویډیو اوږده شوې دی نور مو په دغو خبرو لاو ویډیو نه غواړم چې اوږده شي تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې